وخت دی چې نور مو د پکتیکا زلزله ځپلي وایي چې له څو پرلپسې زلزلو وروسته یې ماشومان په اسهال او لویان په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې ستونزو ته یې اساسي حل لارې ولټوي. د دې سره د پکتیکا ولایتي مسؤلین وایي چې په سیمه کې په کافي اندازه روغتیایي ټیمونه لري او په وخت د یادو ناروغانو درملنه کوي. ګیان او برمل د پکتیکا هغه ولسوالۍ دی چې ډیری برخه یې غرونو او لوړو غونډیو نیولې. خلک یې غریب او ورځني عواید یې له غرونو څخه د جلغوزیو حاصل راټولول دي. د دې خلکو کورونه په لوړو غونډیو کې په ډبرو او خټو جوړ شوي چې ډیری مهال د طبیعي آفاتو پر مهال په اسانۍ سره نړیږي چې ښه بیلګه یې د تیرې زلزلې پر مهال د کورونو چپه کېدل دي. په ګیان ولسوالۍ کې ګیان خیل اوسېږي چې په لویه کې په زدراڼو ورګډېږي او د دې ولایت په زیړوک نک او کم شمېر یې په نورو ولسوالیو کې استوګن شوي دي. هغه خلک چې په نورو ولسوالیو کې اوسېږي ژوند یې نسبت هغو ته چې په غرنیزو سیمو کې استوګن دي ښه دی. په دې سیمه کې کرنیزه ځمکه کمه تر سترګو کېږي چې هر کور په اوسط ډول 1000 متره مربع ځمکه لري. د دې سیمې اوسېدونکي وایي چې ژوند یې له ګډو ننګونو او ستونزو ډک دی. که له یوې خوا ورسره په زیات شمېر مرستې وشوي خو بل اړخ ته د کورونو جوړولو ته زیاته اړتیا لري ځکه چې ژمی په رارسېدو دی او دغه سیمه چې خورا سخت او یخ ژمی لري په خیمو کې ژوند تیرول خورا ګران او سخته خبره ده. بنسټ نه توان خریا بنسټ نه می ډیره مننه کی چې میش شلې بته صفای بته می ډیر ضرورت لرو د په کور شری وکړه میش دا خلک ډیره مننه ځنه کی کنه میش دا غوښتنه لري چې دا خلک ته میش چې کوم شي ته ضرورت لري چې دا میش ته پیرا شي لکه کورونه ته ضرورت لري ځکه چې میش کورونه وړاندې دي چې وړه وخري د پخمې کېش کې مینه لاندېږي کنه میش خدا نه اوبه اړتیا خو اوس پیرا شوله میش دا نور غوښتنه لري چې میش ته نور کومه کونه وشي چې کوم شي ته میش ضرورت لري کنه اشیاء ضرورت ما کې میش سره وشي. پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ د وړه کلي اوسېدونکی یم. دلته توا خیرات بنسټ چې 12 برمیر وړي دي دا د میش د پوره کاپي نه دي میش د پوره 25 کاپي دي چې روشي په دا میش ته مرسبل ولګي آینده د پوره میش ته کور پیشیری کړی دی برمل هغه دي چې کار پیشیری دی میش ته مرسبل په ولګي میش ته کېرنه تلاینی نه تیر شي د پپې او د میش خمی چې کیمې دي په دا کې میش وړی شکړی دي ا د میش نه بارونی لندوي میش سره دا کوشش وکړو توا خیره بنسټ چې کېرینه نړتا جوړ کو کېرینه نړدلې دي دا میش د پیرور کلای دی غونډ دا شپتات یا لاس مړه داخلي شهیدون لري الته په شوي کې چنه دو اپون ز شپتل لري دا کوړه کلی دا غاس لري دا کورونا غونډ ورن شوی دي میش سره د پدا کې ډیر مرسته وکړو زمای راوند یې خنیر راونی دي دا برمه د میش کپی نه دي خو خیر پر حالي میش ته پدا برید وکړ دوه لاستي چې میش ته شل یا 15 برمه غونډ منځيري شي د خپل ته پیرور کلی ته او بیا ډیره صحیح. ځینې خلک بیا وایي چې د پاکو اوبو برابرول روغتیایي مرکزونو جوړول د ماشومانو د راتلونکي لپاره د ښوونځیو ودانول او لویې لارې له نورو اساسي غوښتنو څخه دي. جبار مولوي صاحب یم او د دغه ارمیخلې د قوم یم دغه ستر جومات هم د تاسو چې ولید دغه د امام ورور یم دغه اوله چې کومه زلزله وشوه کنه او په دغه کې د کوم کورونه تاسو خپل وینئ دا هم تخریب شو کې او دغه دلته نور کورونه دي دغه پر مخامخ چې لیکيږي دا هم نوې که تخریب شو دا کې نن کوم کورونه دي د سرته نن موږ د اداره ورناتای نشو دا کورونه هم تخریب شوي دي اکثره ټول ښار هم تخریب شوی دی تاسو خپل وینئ دا مخکینی چې کوم شوي نوي اوس دلته زخمیان تقریبا په دغه کلي کې د مخلي کې دلته لاندې کوم کورونه وي په دغه کې تقریبا 2 کسان زخمیان وي الته لاندې زخمیان وي ټول تقریبا نه لس نفره زخمیان به وي په دغه ښار کې دغه خلک په دغه کې زخمیان شوي وي مونږ خپل دغه لرو مونږ هیڅ شی نشته د ډوره په دغه منطقه ته مونږ نشي راتلی داخلېدای نشي دغه کورو ته نشي راتلی ضرورت لري مونږ چې دغه کورونه مونږ ته زر جوړ شي ځکه چې آینده کې ژمی را روان ده هېڅ طریقه نشته مونږ په خیمې کې د هېڅ کله ګزاره هم نه کېږي خیمې هم هلته تللي تاسو وینئ چې کنفاین څنګه غره څنګه مخواته هغه جوړ کړي دي خیمې هم لګولي دي او په خیمې کې هم ګزاره نه کېږي بیا ژمی را روان ده د اوس نه یخ دی طریقه نه کېږي چې موږ سره باید کمک هم وکړو باید چې کومه ضرورت ژمی وي هم دغه سره وکړو بل کې د کیر په باره کې کوم کورونه دي چې دغه سره موږ زر ته زره موږ سره د مؤسسې او کومه امارت هغه دي دغه موږ سره زر ته زره په دغه کومک وکړو نه سمې خو کورونه پرونه بله ورځ زلزله چې وشوه دا کورونه دغه عین مخ وروړه د غونډ لنګ شوي دي زلزله خو میږي دا خیمې ته وتلي په ولاکه نه د ورځې خیب کړی شي نه د شپې خیب کړی شي ګرمي سخته ده
خیمه کې تو دی ډېر سخت تکلیف خو میږ دته لري چې دا کرونا میږ ته زر زر جوړ شي زر جوړ شي په اساسي ډول جوړ شي یو کرې ته ډېر ضرورت لري او بل دا سړک خو میږ خپل د څومره زخمیون ورکړه مړه شهیدون شو دا غونډ سړک ته لږ زخمیون شو مړه شهیدون شو سړک هم نشته کله هم غونډ لانګ دی دا ښار غونډ لانګ دی داسې وګورئ که لوټ شي یو ځای پته نه دی غونډ لانګ شوی دی پرین ټلوپین کړی هلته پسې موږ غار دی دا جګ غار دی په دغه ځای کې میخ ویل داسې په خور کې میټر کې ور شي 30 کیلو چې میخ ته پته یو بندې 40 ورا شویدو په کومو ځایونو کې په ګیان کې یو بندې 40 ورا په ګیان کې زلزلہ شویدو ترغه ټکان نه ده په بیا دا وړه وړه ټکانینه دا یو بندې 40 ورا شویدو ما خپل د خپل ته میخ کې لیکلای دی تاسو په دغه نه غونډ چې دا څه مهم زوی دی هغه دی دا څه غرغرای کدی دا څه غرغرای چې څه کور به کدی نشي میګو چې مولینه نشي ورسته یو زوی ته غو زه یو ځای نشي ورسته دومره تیګر پرکیږي یو غرغرای دی په دغه راکه اوس هم شته روان ده غرغرای اوس هم روان دی دغه په کوم ځای کې دا کوڅه نه می غلای وته وی پوس میګ د رزو ساده د ته غلای دو دا غلای کدی د دې سیمې قومي مشران بیا وایي چې دوی سره د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري پوره مرسته او همکاري شوي او په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی کړی چې دوی ورنه مننه کوي دا یو واضح حقیقت دی چې د افغانستان ټول ولس او خصوصا امارت اسلامي افغانستان د میک سره په دغه صحنه کې او په دغه درد کې چې کومه ډېر لوی کومک چې کومه کړی دی او میگه او د زونینا چې کومه د یو حدیث مبارکه مزداق وګرځول چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دنیا ټول اولس د دنیا ټول مسلمانان دا حیثیت یو وجود لري په وجود کې په سر چې درشي ټول وجود ورنه بارموي او په وجود کې چې په هر عضو درشي ټول وجود ورنه بارموي نو د افغانستان اولس د میک په درد باندې زونه دردمن کړه او د میک سره په دغه کې سخت شرکت وکړه او میک د الله جل جلاله نه د رسول کې چې الله جل جلاله د افغانستان اولس عموما او امارت اسلامي افغانستان خصوصا د یو حدیث مبارکه مزداق وګرځوي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان فی عون العبد کان الله فی عونه څوک چې د یو مسلمان ورور په امداد کې د کومک وکړي نو الله جل جلاله دغه خاصړي چې کومه د کومک کوي نرمیګه د ټول امارت اسلامي افغانستان د ملګرو نه چې کینده ډیر شکرګزاري او د میک سره چې کینده په دغه کې سخت شرکت کړی دی او سره په څنګه عام ولس خصوصا ګوندۍ ولسوالۍ د میک سره په اولی ورځ باندې ډیر سخت تکلیفونه چې کومه ګوللې دي حتی که دغه ولسوالۍ لکه نکه شوه د نکه د ولسوالۍ نه په ورځ باندې 15 خلک روغلي د زړک د ولسوالۍ نه ډیر به انتها زیات خلک مخته چې کینده روغله د ورګین بازار مکمل چې کومه د باند په ورځ باندې د برمل د ولسوالۍ دغه لمن نه سیف علي په پلي قومینه چې کومه په ډیر کثیر تعداد باندې روغلي وي ځکه چې د میګ د منطقه د میګ ولس چې کومه د پاورز باندې مصیبت ډیر به حد زیات و خو لیکن د داسه د خلکو پرتاک سره د میګ هغه مصیبت لګ الګ شه او نن د توس چې کومه د پرتاک سره یقینا د میګ دغه مصیبت کنه مصیبت یقینا ډیر لوی دی ډیر چې کومه د غاټ دی خدا سه خلک لکه د توس چې میختر درېمه یقینا د میګه مصیبت الکوي نو الله جل جلاله د تاسو کومک وکي نو الله جل جلاله د تاسو په هر پل قدم باندې ډیر اجر نصیب کی او میګ د تاسو ډیر شکریا ادا کوي میسره شل کوله وخت تیر کړه همکاریم کړي آی په یواګم ټکې میسره وکړه اش شل کوله همکاري دی می یو طرف ته یدې دی وسط همکاري بل طرف ته بیا ډیره تریزه پاوه ولې په تاملګری کې داسې نه فارمو ول د چسلر وساته د ډوډۍ نه خوړلې و چې ورشند والله چې په مینه د خپل غم خپل و چې مو به دی ول د زبه دی ته خپا شومه د تشته ته د منډه ته د ترړې ته د تکلیف ته د مصیبت ته بیا په څنګه کې هر چا مولوی صاحب منور یادوري وکړه د نږدې ولسوالۍ سخت همکارۍ د میک سره کړې دي د برمل په ولسوالۍ کې ټوله ولسوالۍ باند کړه د میش په غام کې وي والله شل درش نفر راون وي په خولي کې توند وي پیاده راون وي خو د میک غام ور سره وو د مسلمان غام ور سره وو داسې د ورګونه داسې د بلځینا دومره همکارۍ اکاډمیک سره چې کړي دي په ژوند به میګ ویره نه کی په ژوند به میګ ورونه ګرځوي بیا خصوصا ولی صاحب
می خو ټول ورځ مې خبر وي چې دا حج ته تللی دی بیا دی د حج ستړي ماش ته نه کېنوست خلکو ته نه کېنوست دا د میږ غم و ورسره د میږ درد و ورسره د میږ مشکل وي ورسره بیا دا خلک چې میږ تر درېمي روغ ورڅېږي ورسره کېني والله هېڅ غم درد میږ نه خو ورکېږي نه خو ناله کړی دی تر یو اندازې پورې ځکه چې دا فکر هم ورسره سم دی فکر هم ورسره خلوص دی نوستا هم دی ستړي ماش هم دی ورسره نو د هر چا چې د میږ سره دا همکارۍ کړې دا کومکونه یې کړي الله تعالی دې دنیا و آخرت ښکلي کړو الله تعالی دې غټ غټ اجرونه ورکړو په افغانستان کې د امارت اسلامي تر آخرت ورځې پورې قایم و دایم ولري داسې په نړۍ کې شوي نه دي که امارت اسلامي چې وکړو جهان ته ځون وشیو دنیا ته ځون وشیو داسې کومکونه دومره همکارۍ هېڅ شوی نه دي دا د میږ په تصور کې نه وه چې د میږ سره به داسې کېږي د میږ غریب خلک سره په یوه نره کې په یوه خوړه کې په یوه کنده کې پروته وي بیا به دا د میږ اوز وروي بیا به دا په میږ نه دومره رحمدله کېږي دومره برسي هېڅ د میږ په تصور کې نه وه خو خدای دې غټ غټ اجرونه ورکړو په هر قدم وزینه ورکړي چارچای ګیان سره وزیر سره سپیر سره پڅ مل سره کې ګډ کړي وي یغه خلک چې چا پال قدم یخ وي تخت راته کې وي یغه خلک اپخه په جنات کا سترګې په جنات کا خله په جنات کا لوسینه په جنات کې میګه مرات اسلامي خور ده خدا د قران په چوکاټ کې سری خدا د قران د میګ د وړي کې په نصیب کې د بهرانه د ګوندونو لوسینه میګ نه وکوګه چار چک دغه تر غلی وي پال قدم یخ اخل خونه وړه د غم نه وسوته سترې د غم نه وسوته خدا پاک ته مهرباني په وکه زیره داسې کې قدم موسی علیه السلام مرازینا دا صبر کې کدا ایوب علی السلام سلطان د نوح علی السلام کې چې د موي په کې دا کې د وسوته سلطان د ابراهیم علی السلام کې چې په ير کې د وسوته خدای پاک نور د محمد علی السلام کې چار چا قدم یې خوي خو خدای پاک میخوان پړای میخو تعلیم نه دکړه کچا غبن وسره کړه وی دا دریا مور دا چې میسره کېږي یورپ الملل روغه هر شهر نه ټل کړه میخه خلر پړې کړه خدای پاک هدایت نکل یار و توکل بل ور روغه تلبونی امارات د غاصر ولګو پرې کانګال کړي میګه لاند لاغړ پرې وي اخل کته هدایت وکي خدای دا میګه ملک نه ځخینه ما پوره هدایت نکل یار و توکل د خپل وطن مینادوري کې د خپل کلمې مینادوري کې خدای پاک فضل وکړي علم وخت دی چې نور مو دا وطن زخمونه وګنډو ځایي خلک په ګیان کې د ځینو ناروغیو لکه اسهال او رواني ستونزو یادونه کوي انجینر صاحب زه په خپل شوالي مولوي صاحب نامېږم ما نام د شوالي په دغه کې د مریضانو ډېره ښه تداوي کېږي ښه درملنه کېږي ښه عزت کېږي او بیا دغه د وجې چې مریضان ډېر شوي دي د خیمې کې راوسیږي ټول ګرمۍ له وجې چې هر څه وجه وي خو مریضان ډېر شوي دي خامخا که چاته رسدګي د دویۍ نه وي شوي یا مثال د بل څه شي نه وي شوي او بیا وجه دغه وي چې ډېر دي مریضان ډېر دي نر موږ ته په خاص سترګه کتل کېږي موږ ته په خاص سترګه کتل کېږي د عزت په سترګه ته کتل کېږي د دوی د مریضانو کېږي عزت کېږي ان شاء الله تر اوسه پورې د میږ ډېر ښه خدمت کېږي حاجي صاحب زما نوم د اصیل خان و دلته د زلزله وشوه د زلزلې د وجې نه بس د کورونه ټول پرېوتل و زخمیان جوړ شو و شهیدان هم جوړ شو و د مؤسساتو نه موږ دا خواهش لري که نه چې دوی د موږ سره ډېره همکاري وکړه خدا هغه کې په دې باب کې چې موږ سره ډېر هر شي کې لو سره یو خیمې رحمت ته راوړی خو لیکن د میږ د وضوی چې کوم دغه سړکونه دا وقار نه لري نه هغه کلینیکونه سب لري چې میږ ته دوی چې په خپل ټیم باندې ورسېږي شمانو ته بس سترګې زلزله شوې ده دغه ته کایونه دستینه دغه ورته لګېدل دي مشرانو ته هم لګېدل دي هغه چې دي ماشومانو ته هم لګېدل دي بس پته نه موږ ته پته نه لګي که نه چې اوبه خرابې شوي دي که نور څه شوي دي که نه خو یلو ولو چې ورې هو سړکونه شته نه بس د سړکي د وجې نه مونږ ټول شهیدان شو ماشومانو باندې چې دا دستونه ورسي عملونه ورځي که نه او ټیم کوي دا مریضي زیاته ده او دغه د یوه مریضي زیاته ده چې ټیم کوي او دا مریضي داسې نمونه مریضي ده چې اقدام سړی خرابوي چې څنګه یې په ناس په درد شروع وکړو فلحال دستونه هم ورته اولا شي او کایونه هم کوي او ډېر زر یې ختموي هم داسې ګنټه هم نه پرېږدي داسې مریضي ده د تعاون خیریه بنسټ د ځینو مرستندویو بنسټونو په مټ د پاکو اوبو د 12 لاسي بمبو په جوړولو پیل کړی دی السلام علی رسول الله وبعد زه توري علی تائب یم د تعاون د خیریه بنسټ مسؤل
موږ ژمنه کړې وه چې انشاء الله العزیز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ همداسې د ګیان ولسوالۍ هغه زلزله ځپلو خلکو ته به هغه اساسي او بنیادي کارونه کوو چې په هغه کې د سروې له مخې چې موږ سروې وکړو دغه خلکو ته یقینا ډېرې مرستې رسېدلې دي د اوړه په برخه کې د خیمې او کېږدي او دا شیانو په برخه کې خارجي او داخلي موسسه ټولو مرسته کړې په هغه بنیادي ستونزه د دې خلکو چې د هغه د اوبو نشتون چې حتی ځینې ځایونو کې اوبه شته هغه هم ډاکټرانو طبیبانو صحت ته مضر بللي دي او ویلي دي چې دا اوبه حتی د څښلو نه دي نو تعاون خیریه بنسټ لله الحمد په دې وتوانېده چې دلته د برمو په کیندلو باندې شروع وکړي موږ همدا اوس د 12 برمو لپاره انشاء الله العزیز آمادګي لرو چې 12 برمې دلته د برمل ولسوالۍ دغه ډنګر لګړ چې ورته وایي دلته برمې شروع کوو همدا اوس انشاء الله العزیز تاسو به خپله وګورئ چې افتتام وکړ او شروع کوو دا راز اوس دلته مولوي صاحب او نور مسؤلین چې موږ ته کوم هغه وکړي چې دلته سروې راته وکړي چې تقریبا د 22 کویانو ضرورت دی چې باید وویل شي نو موږ په نورو خیریه بنسټونو باندې همداراز په بهرمیشتو هیوادوالو چې هغوی پانګوال دي او سناسه الله پاک دنیا ورکړي په هغوی مو غږ ده چې تاسو دلته ځانونه ورسوئ که ځانونه نشي رسولی موږ ته مو مرستې راولېږئ انشاء الله العزیز د مسؤلینو او د نورو ملګرو په حضور به انشاء الله العزیز تاسو مرستې په مهمو ځایونو کې لګیږي په اساسي بنیادي او داسې کارونو کې به ولګیږي چې هم د دنیا خیر او هم د آخرت خیر به پکې وي د پکتیکا والي چې تازه د حج د فریضې څخه راستون شوی نیغ په نیغه ګیان ولسوالۍ ته سفر وکړ او له زلزله ځپلو کورنیو سره یې په ناسته کې د هغوی شهیدانو او زخمیانو ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې دوی به خپل ټول امکانات په کار اچوي او د دې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته به رسیدګي کوي مختلف مصالح نغښتي وي نو په دغه امتحان کې یو خو دا معلومه شوله چې د افغان ملت که څومره قشرونه که څومره ملتونه او قومونه په افغانستان کې وجود لري دا ټول ملتونه دلته وحدت معلوم شو هر چا د دغه دردمنې سانحې په واسطه باندې خپل درد احساس کړي داسې به ځوان څوک پاتې نه وي په افغانستان کې داسې ملت به پاتې نه وي داسې قوم به پاتې نه وي چې په دغه سانحه باندې دردېدلي نه وي الله دې هغوی ټول ته اجر ورکړي نو یو خو دا سوال چې د ټول افغان ملت وحدت پکې معلوم شو دویمه خبره دا شو چې هر ولس ته او هر ملت ته الله حکومت ورکوي حکومت مختلف شکلونه لري بهترین حکومت هغه ده علماء کرام ناست دي چې مشران په کشرانو په ولایت باندې مهرباني او رعیت په خپلو مشرانو مهرباني مشران د خپل رعیت دپاره دعا کوي او ولس د خپلو مشرانو دپاره دعا کوي په دغه سانحه کې د موږ تاسې مشران چې څومره ودردېدل هغه تاسو ته بهتره معلومه ده له امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه او ریاست الوزراء او څومره وزیران تاسو ته بهتره معلوم ده چې څوک دلته راغلل هغوی خپله تاسې ویلله او څوک چې رانغلل دي هغوی هغه احساس دلته راورسېدي چې څومره په دغه سانحه باندې ودردېدله نو معلومه شوله چې الله په ټوله نړۍ کې افغان ملت ته اوس د داسې حکومت او د نظام لورونه وکړه چې زه په ټوله نړۍ او خطه د ځمکې باندې ساری نه وینم دویمه خبره دا ده چې په داسې سانحو کې طبعا انسان کله کله له غفلت او له داسې څه سره مخ شي که نه چې الله د الله له یاد نه سړی غافل کړي موږ تاسو ته الله را په ذهن را یاد کړي د الله قدرتونه یې را یاد کړل الله ته یې متوجه کړلو نو خدای جل وعلا شانه دې موږ له دغه امتحان نه باقي وساتي او له دغه تیر امتحان اخر اړخونه او بد اړخونه هغه موږ تاسو ته معلوم شوله خو په دغه باندې شکرګزار یم چې دغه ولس د خپل غیرت له لاسه ورنکړه او امارت و نظام د دغه ولس ښه کفالت وکړه د دغه ولس د درد دپاره یې ښه رسیدګي وکړه هلته زه په حرمینو کې آنن په آنن د دې حالات نه خبرېدم نو له یو خوا نه که دردمن وم
خو له بلې خوا نه باور وکړي په دې حالاتو باندې مطمئن سوم چې خدای پاک هغه د زمونږ د افغان ملت داسې یو هوډ او داسې احساس پیدا کړ چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول امت له لکه یو وجود غوندې که سر باندې درد شي هم ټول وجود درد وي که لاس باندې درد شي هم په ټول وجود باندې درد وي نو هغه د ټولو ولسونه او ټول ملتونه په دغه سانحه باندې ودردېدل او دلته یې رسېدګي وکړه په دې باندې مطمئن سوم او چې کله زه راغلم نو باور وکړه په دوه ورځو کې خو ډېر مېلمانه په درېیمه ورځ باندې مې سترګې پټې کړې مېلمانه روان خو بس ما ځان ته راپټ کړ او ولایت ته چې راورسېدم ولایت کې مې هم خالص اداري مجلس کړی دی او په همغه ساعت روان شوی چا سره مې لیدل نه دي کړي بس خاص د دې په خاطر باندې چې دغه ولس ته زر ورسم او د دوی هغه حالات په خپلو باندې په سترګو باندې ووینم د دوی هغه دردونه د هغوی تکلیفونه هغه له نږدې نه حس کړو نو انشاءالله امید لرم چې دغه ولس به د دغه تیر جریان کې له عمراو له ملګرو له مشرانو څخه خوشحاله پاتې شوي او آینده کې دې اطمینان در کوم چې امارت او نظام ټول دې تاسو تر شا ولاړ ده خپل ټول امکانات له دغه ولس سره هغه ملګري دي جناب حاجي صاحب قدرت الله جمال د صنعت او سوداګري د وزارت معینه نن ډېرې غټې مرستې سره راغی خو البته دلته چې کوم ټیم راغلی و هغو ورته ویلي وو چې د زیړو کورسونه هغو ته مرسته نه ده رسېدلې نیم هغو ته ورسته زه سره هم ورسوله نیمه د لمنه کې د هغو ته مرسته نه ورسېدلې مې هلته ولېږه او نور هم په دغه اطمینان کې هغه کې یو تصمیم کې چې کوم ولسونه چې هغه بې برخې دي هغو ته هم رسېدګي وکړو دلته چې کومه د تاسو مشوره باندې راتلونکي دپاره څه کول پکار دي نو همدغه دپاره راغلو چې دغه دپاره آینده کې تصمیم ګیري وکړي الله دې موږ ټول توفیق راکړي چې دغه ولس ښه پالنه وکړو او د هغوی په دردونو باندې ښه ودردېږو واخر دعوانا ان الحمدلله. هغه خلک چې د خپلو ړنګو شویو کورو لیدو ته راغلي وایي چې ډېری ماشومان یې په اسهال او ځینې لویان یې له ډاره او ویرې په رواني ناروغیو اخته شوي دي. په ګیان ولسوالۍ کې د روغتیايي کمپ مسؤلین هم مني چې ماشومان په اسهال او لویان په رواني ناروغیو اخته شوي خو دوی زیاتوي چې د دې ناروغیو مخه یې نیولې او د پخوا په پرتله د اسهال ناروغیو شمېر ورځ تر بلې د کمېدو په حال کې دی. هغه زیاتوي چې دوی په منظم ډول درملنه کوي چې له امله یې په شمېر کې بشپړ کموالی راغلی. ورځني ډول د سلو له مخې د ټوټل مریضانو تقریبا اولو کې 80% وو اوس شکر الحمدلله هغه 2% 150% تر ټیټه شوی اوس په سلو کې موږ 15 او 10% د اسهال مریضان لرو. فعلا الحمدلله چې دغه زمونږ دلته چې کوم مسؤلین دي د صحتامې دوی ډېره هڅه کوي ډېر کوشش کوي نور دلته انجوګانې راغلي دي ټول په همدې لټه کې یو چې موږ دغه نوي واقعیات پیدا کړو او هغه ته په وخت سره رسیدګي وکړی شو تر څو د هغه کامل کنټرول ور باندې ترلاسه کړو. الحمدلله اوس موږ ګورو دغه ده چې زمونږ دغه بستر څنګه هم تاسو لیدلی شئ چې فعلا موږ کوم بستر ناروغ هم کوي چې 4-5 ناروغان به وي مخکې له دې نه تېره هفته کې چې تقریبا موږ به دلته 15 بستر ناروغان درلوده الحمدلله وضعیت ښه کېدا په لور روان ده. طبعا دغه ناروغان زیات شوي دي موږ ته چې دلته کله OPD کوو موږ ته ډېر ناروغان مراجعه کوي چې دوی ته یو قسم تشویش او ډار پیدا شوی دی همدارنګه په ژور خفګان باندې ځینې ناروغان اخته شوي دي راځي موږ ته دلته خو خوشبختانه چې موږ دلته نور انجوګان هم شته د موږ سره زموږ په څنګ کې چې موږ هغوی ته دلته سایکو تراپیست شته د سایکولوجستان شته د موږ ته راغلي دي سایکاټري بخش کې کار کوي موږ هغه ناروغان چې موږ ته OPD ته مراجعه کوي هغوی انزایټي یا ډپریشن لري ژور خفګان باندې اخته دي موږ هغه رواني مشاورینو ته معرفي کوو هغوی ورسره رواني مشورې ورکوي او همدارنګه درمل هم ورته تجویز کوي. دلته پوره 15 ټیمونه لرو 15 کې 2 په برمل کې دي او 3 دلته دي اوس موږ دلته 15 امډیان لرو یو میډوایف لرو نو موږ زیات مریضان چې لرو په داخله کې لرو هغه داخله مریضان ګورو خو د تیر د اختر نه هغې خوا 2 ورځې مخکې او تر اوسه پورې اوس چې کوم مریضان زیات دي هغه دي د اسهال او استفراغ زیات دي یعنی اسهال ورته وایي دلته په انګلیسي کې یو بله اصطلاح ورته کاروي چې AWD یعنی اکیوټ واټر ډایریا نو هغې مریضان بیخي زیات شوي وو الحمدلله اوس کنټرول دي او دومره زیات نه دي نور خو دغه دي انزایټي مریضان دي او ډپریشن کوم چې د زلزلې په اندازه موږ چې OPD کوو د ورځې د غرمې پورې 110 ناروغان ګورو پلس 110 ناروغانو کې زیات شمېر دا 10 ناروغان موږ ته راځي صرف د HMLO انجیو ته مؤثر چې راځي کوم چې دلته موږ ګورو نور او دلته زیاتې انجیوګانې کار کوي هغه په خپل تعداد لري خو موږ 10 لرو په سلو کې د غرمې پورې 10 ناروغان لرو چې هغه ډپریشن ته لاړ شوي دي.
کومې ستونزې او مشکلات چې تاسو ورسره مخ یې؟ دلته خو مشکلات یو دغه دي چې ناروغان چې راځي یو وار زمونږ په مؤسسه رانوځي موږ یې ګورو بیا بله مؤسسې ته ځي دوا دپاره صرف دې ته یو بس دسته تعلیمات باید ورکړلی شي چې د دوا چې دا ضرري ده نه فایده تاسو ته رسوي او یو بل د حفظ الصحه باید دلته یو مراد کړي خلک د هغې په باره کې یو موبایل ټیمونه جوړ کړي او کورو ته لاړ شي هغې ته یو تعلیم لږ ورکړي د پاکو اوبو کمښت شاید یو بله ستونزه وي. دلته چې د ما مخته یو خبره درته یاده کړه چې موږ کوم مریضان چې لرو هغه AWD دي یعنې اکیوټ واټر ډایریا هغه چې دا زیاته چې راځي د کولرا سره مشابهت لري او هغه چې دا زیاته چې رامنځته کېږي د اوبو څخه یعنې هغه اوبه چې کومې مزمنې وي لکه یا انتنت په هغه کې زیات وي نو هغه مشکل زیات چې راځي د اوبو څخه دي او اوبه ډېرې کم هم دي خلکو ته دلته. زلزلې سره خو به کوم داسې ګازونه او څه نه وي چې په ناروغانو له امله خلک ناروغان سوي وي؟ بله مشکل دلته یو بله دا خبره ده په ګیان کې خاص طور زموږ د کیمپ سره چې کومه مثل مخامخ شوي ده په هغه کې داسې یو مجهز لابراتوار موږ لرو چې موږ درته ووایو چې دغه ناروغي زیاته شوې ده یو زیات دغه چې دي مریضان چې دي هغه کنجکټیوایټس څخه مخه راځي موږ ته هغه کیدای شي د ګازاتو څخه هم کېږي او د دوړو څخه هم کېږي ځکه چې ډېر کارونه او په هغې باندې راغورځېدلي دي او خاورې په مثال ارتباط پیدا شوی دی کنجکټیوایټس لري. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یاده کړه چې دلته ډېرې انجیوګانې کار کوي دلته دولت او د عامې روغتیا وزارت خپله دوی لګیا دي تاسو به هم راغلي یاستئ ډېره موده شاید ستاسو هم دلته سوي یا لږ د کوم احساس له مخې کار کوي؟ شخصا زه به خپل ځان درته وښیم زه الحمدلله نه د پیسو دپاره راغلی یم او نه کوم بل هغه لرم چې اواز چې ماته یې څوک دلته راکړي صرف د خدمت او د الله دپاره راغلی یم. موږ چې کوم ډاکټران دلته راغلي دي ما سره 15 امریان دي هغه موږ د زلزلې په 2مه ورځ دلته راغلي یو تر اوسه پورې دلته کار کوو حتی په اختر کې هم زه نه یم لړ شوی د ګیان نه نو تاسو موږ خو بل احساس نه لرو صرف د خدمت دپاره راغلي یو. الحمدلله تر اوسه پورې خو درملنه ډېره صحیح روانه ده وروره او ناروغان خو ډېر زما په خیال رواني هم دغه لري او نور د غریبۍ ټول ډېر زیات خراب کړي دي کورونه ړنګ شوي دي دغه ناروغان ټول راځي او ډېر داسې دي چې لکه د خور الحمدلله الله پاک موږ ته دومره موقع راکړه چې موږ د داسې خلکو خدمت وکړو د داسې انسانیت د همدردۍ لخوا نه او باقي انشاءالله هېڅ ستونزه نشته دی ولې چې بله ورځ دوباره د زلزلې اټیک وشو چې یوازې دا نه چې زموږ امبولانسونه بلکې دا نور څومره چې سټافان دي هغوی ټول لاړل او هیلپ یې ورسره وکړو انشاءالله موږ ته هېڅ مسله نشته دی او دې نه پسه موږ خدمت ته چمتو یو چې ورته خدمت وکړو. دا د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان د شهر کلی ده. په همدغه کلي کې د تېرې ورځې د زلزلې له امله هم ډیری هغه کورونه چې په لومړۍ زلزله کې نړېدلي وو دا ځل بیا هم د زلزلې دغه کورونه ونړول. دلته چې موږ له خلکو سره خبرې وکړې دوی ویلي چې په همدغه ټول کلي کې هېڅوک په دغه کورونو کې نه اوسېږي دوی بیا د دوامدارو زلزلو څخه ویره لري. دا خلک لا اوس هم وایي چې د دوی ماشومان هم په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته سوي دي چې نږدې روغتیایي مراکزو ته یې د وړلو پر مهال د دوا کیفیت او د دوا ورکړه کمزورې ده کمرنګې ده. دوی غوښتنه کوي چې له ژمې وړاندې دې ورته کورونه جوړ شي کورونه دې ودان شي تر څو په خپلو کورونو کې ژوند وکړي ځکه په همدغه سیمه کې د ژمې په راتلو دلته د واورو ورښتونه اضافه کیږي لویې لارې بندیږي او په مقابل کې په خیمو کې ژوند ناشونی یا ناممکن ده. د دې خلکو اوسیدونکي وایي چې ژمي ته د ګوتو په شمار میاشتې پاتې دي نو ځکه په همدغه سیمه کې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین یا خیریه بنسټونه او نړیوالې ادارې دي په همدې ځای کې د کورونو په بیا ودانولو جوړولو کې بیړنی کار وکړي تر څو پورې خلک یو آرام بسیا او د تیر په څیر استوګنځای ولري. رحیم خان خوشحال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د پکتیکا ګیان ولسوالۍ د ښار کلی.